مولانا صاحب تاسو د امام علمي مقام ذکر کولو څه بیلګې مو هم ذکر کړي نو زموږ کتونکي منتظر وي چې هغه ته نور ادامه ورکړي. د امام علمي مقام څه نن ورځې هم دغه کوم روایات دي هغه علمونه چې د امام څه هغه موږ ته رسېدلي دي چې هغوی نه ټول مسلمانان عالم فائده اخلي. واقعا کتابونه ډک دي. د امام خپل دور کې کوم شاګردان تربیات کړل، هم د قرآن کوم علوم وو، د قرآن کوم علمونه وو، هغه یې شاګردانو ته ویر کړه او ډېر وریا ځایونه به امام ته خلک راتله، مراجعه به کوله د مشکلاتو حل کونې دپاره. حتی حضرت ابو حنیفه چې کوم دی دا به امام ته راتللو، امام نه به استفاده کوله. صحیح. اندې شان سره نور لوی عالمان چې هغه مختلفو شهرونه یا مختلفو ملکونه به امام ته راتله، څه خپل مشکلات به امام مخکې چول و د کوم د علمي مشکلات وو هغه به مطلب امام به ته حل کول او امام ته حل کړي دي. که هغه اسلام حوالې سوی، د قرآن مجید حوالې سوی، تفسیر حوالې سوی یا نور دی حده پورې هم روایات شته چې امام ټولو زبانو باندې ماهر وو. یعنی څوره چې هغې زمانې کې هغه ادوار کې چې څوره زبان چلیدلي، څوره لهجې چلیدلي، څوره مثلا موږ په خپلې پښتو کې وایو چې څوره ژبې چلیدلي، هغه امام هغوی باندې ماهر وو. یعنی کوم ځای نه چې خلک راغلی، کومې لهجې کې چې خبرې کول، امام به هغې لهجې کې جواب ورکولو. که هغه عربي کې وی، که روم والا وی، که مثلا نورو ځایو والا وی، کوم زبان والا چې امام ته راتله، امام به هغه زبان کې هغوی په یول به هغوی زبان کې به جواب ورکولو. یعنی امام ټولو علمونو باندې، ټولو زبانو باندې امام عبور لرلو، امام مسلط وو. یعنی څه غیب باندې امام پیدو، چونکې عالم الغیب و امام. نو دې حوالې څخه به زه یوه دا کیسه عرض کوم د قرآن مجید چې امام کوم آیه ولوستله. هغه دا وه چې یوه ورځ هارون الرشید چې د امام وخت کې دا بادشاه دی، اخري بادشاه دی د امام وخت کې، هارون الرشید راغلو مدینې ته. مدینې ته چې کله راغلو ډېر مخلوق موجود دی، ډېر خلک موجود دي. دې کې د هارون الرشید دپاره چې خپل ځان وښیي خلکو ته چې زه رسول الله سره نسبت لرم، نو پاڅېدلو، غږ یې وکړو چې ای د مو تره زویه، رسول الله ته خطاب کوي چې السلام علیکه، مثلا تا باندې سلام وي ای رسول الله چې ته د مو تره زوی. یعنی چونکې عباس تره و، مطلب دا داسې رسول الله یې مغه تره زوی خپل ځان دپاره ګڼي که نه، چونکې دا د بني عباس د حضرت عباس اولاد نه دي که نه، د حضرت عباس کوم هغه د رسول الله تره کېدلو، د بني عباس کوم دي دا راغلي دي مغه نسل نه راغلي دي. نو چونکې رسول الله سره ځان نزدې کولې دپاره چې خلکو سترګو کې دا خبره واچوي، خلکو ذهن ته دا خبره ورسوي چې موږ دې وجې نه موږ بدشیان یا خلیفه یو چې موږ رسول الله سره نسبت لرو. اندې ځای کې وام امام ناست دی، وام امام پاڅېدلو، امام سلام وکړو چې یا رسول الله تا باندې سلام وي چې ته د مو پلار بزرګوار یې، د مو اب یې، پلار د مو یې. نو دې ځای کې بحث شروع شولو. هارون د ورته یی چې مولا دا تاسو څنګه تاسو پلار کیږي، چونکې تاسو خو مور طرف نه دي ته تاسو رسېږئ. بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها په نسبت سره تاسو دي رسول الله ته رسېږئ. نو مور نسبت څخه څوک چې رسېږي هغه بیا یې پلار نه کیږي. پکار دی اگر څه مولانا صاحب لکه تاسو خبر منځ ته راغلم، بخښنه غواړم، اگر څه مولانا صاحب یعنې لکه څنګه کوم نسبت هغه د هارون پلار طرف نه پیغمبر سره و، هغه نسبت خو د امام علی علیه السلام هم پلار طرف نه، بلکې هغه نه هم نږدې و، ځکه چې دغه دواړه د هاشم اولادونه وو، و هغه خو چې کوم و هغه د عباس نه و، یعنې هغه بني عباس و، دغه بني هاشم و، یعنې هغه هم نږدې و، دې لحاظ هم نږدې و. خو بلکې دغه ځای کې چې کوم علمي امام د قرآن د آیه ولوستله، خپل چونکې امام هغه علم مطلق لري چې امام د آیه شریفه دې ځای کې تلاوت کړه، مخلوق اصحاب ټول نندره کوي، کسې د نظره ده کوي چې امام دې چې ومن ذریته، دې آیه شریفه کې حضرت
امام موسی کاظم علیه السلام هارون ته وښیل چې هارونه و من ذریته د ابراهیم پیغمبر ذریې نه هغه څوک و؟ داود پیغمبر و، سلیمان پیغمبر و، ایوب پیغمبر و، یوسف پیغمبر و، موسی پیغمبر و، هارون و، اندی شان سره و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی، زکریا پیغمبر و، یحیی پیغمبر و عیسی و الیاس. عیسی پیغمبر د ابراهیم ذریه نه و. خو تا نه پوښتنه کوم چې آیا د عیسی پیغمبر پلار و؟ ویله نه پلار یې نه و. ویله مور یې څوک وه؟ ویله چې بیبي مریم. ویله بیبي مریم د چا اولاد نه وه؟ ویله د ابراهیم پیغمبر اولاد نه وه. دغه ځای کې څنګه بیا ذریه کې عیسی پیغمبر نامه راغلی دی چې دا د ابراهیم ذریه نه دی، اگر چې مور په ذریعه سه دی، در حالی که پلاری نه و. نور پیغمبران پلار په ذریعه سه لوړ دي، اما عیسی پیغمبر ذکر دلته کړی دی چې دا د ابراهیم پیغمبر ذریه نه و، در حالی که پلاری نه و، د مور په ذریعه سه د ابراهیم پیغمبر ذریه نه و. چې کله هغه ابراهیم پیغمبر ذریه نه کیدی شي، هغه پلار ګڼای شي، آیا مو بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها په ذریعه سره آیا رسول الله د مو بابا نه دی؟